سلام. اوس هم د یوې بجې خبرونه. د بلخ د چمتال ولسوالۍ لپاره طالبان نومول شوی ولسوال له خپل یو شمېر کسانو سره ووژل شو. د 209 شاهین قلور د قمندانۍ ویاند وایي دغه کس چې ګل نبي مبارز نومېده تېره شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې چې د چمتال ولسوالۍ په سراسیاب سیمه کې ترسره شوي د هرې ډلې 14 نور غړي هم وژل شوي او 10 نورې ټپیان دي. ولسمشر غني د تېرې ورځې د ټاکنو د بریالي ترسره کېدو له امله د دفاعي او امنیتي ځواکونو او ټاکنیزو کمیسیونونو له هڅو مننه وکړه. ښاغلي غني په یو پیغام کې د ولسمشرۍ له ټولو نمایندانو غوښتل که چیرې د رایې ورکړې په جریان کې کومه ناقانونه کړنه ترسره شوې وي نو هغه باید له قانوني لارو وڅاري څو د شکایتونو کمیسیون ورته رسېدنه وکړي. نوموړي همداراز له ټاکنیزو کمیسیونونو وغوښتل چې په پوره امانت او بې پلوۍ سره عمل وکړي. له دې سره سم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اساسولۍ یا یونما د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د تېرې ورځې له رایې ورکوونکو چې په ډېرو سختو شرایطو کې د باوري او رڼو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره په دې بهیر کې ګډون وکړ مننه وکړه. د دغه دفتر مشر تدامي چې اماماتو په یو پیغام کې هغه کسان غندلي چې د ولسواکۍ د تخریب لپاره د ویرې خپرولو ته مخه کړې وه. نوموړي همداراز زیاته کړې اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ټاکنیزو بنسټونو ته صبر او حوصله وشي څو د رایو شمیرلو د شکایتونو ارزولو او د پایلو د اعلان په اړه خپل کارونه ترسره کړي. په ورته وخت کې امریکا او برټانیې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو له امله افغان ولس ته مبارکي وویله. په کابل کې د امریکا سفارت په یو پیغام کې له ټولو اړوندو خواو غوښتي چې د ټاکنو د پایلو تر معلومېدو پورې باید آرامتیا غوره او د افغانستان قوانینو او اصولو ته ژمن پاتې شي. د دې سره سم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشرۍ د رایې ورکوونکو د شمېر د راټولولو لړۍ دوام لري او ډېر ژر به په دې برخه کې کارونه بشپړ شي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان تېره ورځ د تخار جګړې د راکابو کولو په موخه دغه ولایت ته ولاړل. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی وایي له تېرې ورځې راهیسې د طالقانو ښار په څنډو کې جګړې دوام لري او ډېر ژر به دغه وضعیت راکابو شي. نوموړي په دې اړه چې په دغو نښتو کې تر اوسه دواړو لورو ته څومره مرګ ژوبله اوښتي څه نه دي ویلي. او ولسمشر غني یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې جنګ بس کړي او سولې ته غاړه کږدي. ښاغلي غني په یو پیغام کې ویلي چې د افغان دولت لخوا د سولې لپاره د خبرو دروازه پرانیستې ده او همداراز هیله څرګنده کړې چې یاده ډله باید له دغې تاریخي موقع ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څو اونیو راهیسې د افغان دولت امریکا او طالبانو له لوري د سولې په موخه ټولې هڅې په ټپه درېدلې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.